دوستانو د رحمان بنيري صاحب دغه څو خبرې را سره واوري چې هغه د افغان کډوالو په اړه باندې څه وایي او د پاکستان حکومت په اړه باندې څه وایي چې د افغان کډوالو په سر چې کوم پوینټونه راتلل هغه چا خوړلي دي او هغه ولې افغان کډوالو ته نه دي سپارل سوي. نو د رحمان بنيري صاحب دغه څو مهمې خبرې دي دا را سره واورئ. ریاضي صاحب که تاسو اجازه راکړئ زه یو دقیقه یو خبرې باندې واړم چې لږ په دې پروګرام کې اسنه خلک خطا پاتې شي. محترم شیرزای صاحب سپینګری پښتون مشر دی او زه ډیر احترام ورته لرم، خو یو نیمه خبره ډیره دردونکې وي چې د مشرانو د خلې نه سړی واوري. د نمک حرام د ټکي زهران کلم چې شیرزای صاحب هم استعمال کو کم چې د پاکستان د پنجاب جعلي دانشوران استعمالي. شیرزای صاحب محترم ډیره بخنه دی د 1990 تر د کال 2015 پورې تاسو دا سوای خو د دې افغانانو په وینو پاکستان کاروبار کړی دی، په اربونو ډالر اغستې دي او د روس لپاره تاسو په معجزه کې کیمپونه جوړ کړي وو. دغه ډالر باندې تاسو سلور سوري جنرالانو په دنیا کې جزيره اخلي او اغستې دي. بیا د امریکا د ناتو په وخت کې هم دغه ډالر بوجي جدي پاکستان ته روانه وي. د افغان کډوالو په نوم باندې، د وسلو په نوم باندې، د جګړې په نوم باندې نمک خو پاکستانیانو د افغانانو په نوم د امریکای خړلې دي. نو دا پیغور خو امریکای ته پکار دی یا پاکستان ته پکار دی. دغه بیوزل افغانانو زه د یو کتاب یادوم شیرزای صاحب کو وخت سره ویل ولا د سنا علیمیا کتاب دی په انګریزي کې لیکل دی افغان ریفیوجیز هاو افغان ډیولپ د اربن پاکستان. په دې کې هغه دا و چې تاسو د اکاونټ زکه پټ ساتلې ده د افغانان کډوالو په نوم باندې کم چې د نړیوالو نمرستي اغستې چې دا پیسې دومره غستل شوې دي چې د حیات آباد بنگلې د اسلام آباد مانای د ګلبرګ د کراچي او د ډیفنس بنگلې چې دي ټول په دغه پیسو پاکستانی جنرالانو جوړ کړي دي، پروجیکټس جوړ شوي دي. حساب ورکړي پاکستانیان د ولی حساب ورکی د افغان کډوالو په سر چې کم روپۍ جیب ته چولې دي بیا د نمک حرام پیغور کوي. دا اګریمنټ تاسو خو په خوازان ته یسربیان ویل، تاسو خو په خوازان انصار مدینه ویل او تاسو خو په خوازان ته دی افغانانو ته دی مجاهدینو ته فلمونه مو جوړول او ورته بمول چې د اسلام د دفاع جګړه کوي. اوس د دې بچی نمک حرام شو او ډیر افسوس خبره ده، ډیر د زړه دردولو خبره ده. زه نور څه نه وایم. د پاکستان سره نیازه سه چويس شته دي دوه قسمه تګلاره وسم روانه ده. 2001 کې جنرال فیض حمید په وخت کې د پیښور د کور کمانډر په وخت کې تګلاره داوا چې لاړ شه خبري وکا C-130 بساره با خامل ته لګل کې د خبره روانه وي. وسم د پاکستان زری حکومتي مشران دا وی چې خبره ترې پکار دي. د پاکستان د دفاع وزیر وی چې افغانستان زموږ دښمن دی، د پاکستان د فوج مشر او شهباز شریف وی چې طالبان زموږ دښمنان دي. د شهباز شریف چې کله دی زه حیران یم د پاکستان دی رویه ته نیازه سپ چې ګورم د ضرور وزیر اعظم او د وزیر اعلی و دا شهباز شریف نن چې په وایټ هاوس کې راغله دی سوسی بیروس و ملاقات کوي. د په دې خپل غوګونو تاسو ګوګل کړئ لکه دا ملګری زما لکه مشکل دار چې د خبري یاد نه پاتې کیږي. د دې ټي ټي پی ته ویلو چې آپ تو ہمارے بھائی ہو، हमें क्यों मारते हो، जहां से आए हो वहां जाके ये क्या करो. یعنی تاسو خو زمونږ ورونه مونږ ولې وژنې په پنجاب کې دماکې ولې کوي، لاړ شي پښتونخوا کې دماکې کوي. نو دا گیم ژوندې ساتل، دا لوب ژوندې ساتل دا د پاکستان کم ته چې د پښتون تحفظ موومېنټ NDM دا وخت ANP PKM او نور قام پرست ملت پاله ګوندونم دا خبره بیا کوي چې دا د اقتصاد جګړه ده او دا د پاکستان د اقتصاد جګړه د پاکستان په د معاشي موري کې د تنفس لپاره ضروری ده، د ساغستو لپاره ضروری ده چې دا ژوندې وساتل شي. پاکستان دا وخت نور دنیا ته سور کوي. د سعودي سره چې کوم ټیکه وکړه کم 2001 کې چې محترم شیرزای صاحب د سفیر وو هغه ټیکه هم دا چې 900 جازونه لري سعودي عرب، 800 ټینکونه لري، خو جګړه نشي کولای. نو پاکستان یو پوځي مشرال تناسته د 23 ملکونو مشرکی د یمن خلاف سره واخام بمباری کی پاغي مسلمانان غږ نه کوي، خاموش ناشتي. د پاکستان د پوځ مشرکی بل ټیکه یو بل وسواغستا په دې کې په هندوستان د پاکستان د پاکستان جوازنه د وخت انکم چي دي، سورس اف انکم چي دي هغه جګړه ده. نو کدا جګړه د ختم کې دی بکیسه اوس دا جګړه خپل کور ته رسیدل، خغله بونی را خپل کور ته رسیدل، خپل پاکستانی پوځونه هر ورځ وژل کیږي. یوازې په 13 میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 50% حمله زیاتې شوې.
اوس د رسیدلې او نه په پاکستان کې سیوا شي نیازه سي برازي ک تاسو زمونږ ملګری اخبارونه ګوري کې څه خو وورو کنه ما په ما وجدي ظالم هنر دی هلته هم زمرم دلته هم زمرم دا سندره دا نظم خو په 1970 کې لیکل شوی وو یا کلم پرزوشي په بمونو په خبره دا نظم په 1950 کې لیکل شو نو جګړه خو په پښتونخوا کې د 13 کالو راسي کیږي په پاکستان کې نه کیږي بربادیږي پښتانه او بېوزلکیږي پښتانه پاکستان په چروت کې دی اول ته تماشې او میلې روانې دي ډېر زیات مننه خغله بنیرای تاسو څه فکر کوئ ک امریکا بیا یو ځل افغانستان ته ځي باګرام ته ځي پاکستان ته ګټه د کتاوان پاکستان ته خو تاوان په یو حال کې د امریکای سره چې کوم د دې تړونونو دی په دې کې نشته دی په خوام نو چې کله د ناتو گاډي تلل د تورخم او د چمن د لارې او وسوم فکر کوم دومره تاوان نشته البته د چین انډیوال دی او د چین او د پاکستان انډیوالي چې دا غاب ممکنه توګه پاکستان په نظر کې وساتي محتاط پاتې شي خو پاکستان د امریکای سره د دې باوجود چې وس پزشکیان پرون د پاکستان ستاینه کولې او حیرانون کې توګه باندې د پسنی او د چکباباد هوایی ډګرو پرومس یا لوس چې د په وایټ هاوس کې اسې منیر کړي وو کله چې پاکستان امریکای په ایران باندې د B-52 د لارې حمله کولې نو پاکستان د دې قسمه سفارتکارۍ یا اړیکو مهارت شاید دغه ته ټولو زیات وي نو تاوان خو ځ فکر نکوم البته خټک سپ څنګه ول دا یو مشکل او غیر معمولی ګام بوي چې طالبان باندې تر رضا شي خو شاید په دې عمل شروع شوی وینن درې مورز د هیبت الله خنزاده سه بیره باورس خپل خلک فکر من ډیر زیات مننه لتا سو درې وړو درنو ملمنو ډیر زیات مننه چې خبرونه کې مرا سره ګډونو کو برخه مرا سره واخ ډیر زیات مننه